ها ګورنه موږ تاسو چې د دوم منزل د باندې رسمو صحیح دی دوم منزل خو خبره ده چې ته موږ د دوم منزل پلان ولرو نو د هغې د مخې د هغې نه ما رسمو بیا په دې باندې ځای په ځای کوو صحیح شو لکه دوم منزل پلان مطلب یا اکثره تیپیک وي که تیپیک نه وي نو بدل یې که نه نو بدل څه یا دا صنفونه کم وي یا دروازه دلته نه وي یو څه شی به پکې وي صحیح دی که نه یعنې مطلب دا چې د دوم منزل پلان مو سره موږ به د هغې د مخې نه ما رسمو صحیح شو که نه چې کله مو نما رسم کړله اوس ګورئ ګمان کوو چې موږ بل پلان واخیستو بل نما مو دوم منزل مو واخیست د هغې نما مو رسم کړله خو صرف چې ښایي اوس به څه شی ښایي ګورئ دا یو ځل تر دې لږ لاندې راولم یو ځل چې دا دی دلته راشي صحیح شو دا راغلی نو ګمان وکړئ چې ما د دوم پلان نوم لرم دوم منزل پلان نوم لرم د هغې نما زه اوس ښیم صحیح ده که نه د هغې نما ښیم نو زه ورته یو ځل دغه نما لږ ایډیټ کوم صحیح شو واحد دا کاپي کوم ګورئ چې دا کله ایډیټ کوم نو په دوم منزل کې موږ دغه صحیح نه لرو که نه د دوم منزل کې خو موږ لاندې بیا ځمکه نور نه ګورو صحیح ده چې څومره وي دې خطه دا ټوله ختموو په دوم منزل کې موږ سنګکاري هم نه لرو همداسې که نه نه لرو دا هم ختموو دا رمپ هم پکې نه وي دغه سنګکاري هم نشته او دا هم صحیح شو دا رمپ هم دغسې زینې هم نه هلته صحیح ده که نه په دوم منزل کې خو کوټو ته زینې نه لرو که نه صحیح شو د ځمکې سطحه هلته بلکل برابره نو دې خاطر ورته سلیکټ کوو ورته چې دا هم نشته صحیح شوه کله چې دا حصه راغله نور ټول شیان همداسې وي صحیح ده نور ټول شیان زموږ همدغسې وي دا چې دی دا پای دی دلته پای دی څه دا د تزییني ښودلې دي تزییني پای د ښودلې ده تزییني پای د ښودلې تزییني پای دی کې نه ښودل کېږي ښه ځکه نه استاده دا د هغه مخې ته همداسې پای شته دی هسې شي مخې هلته یې نه ده رسم کړی استاده په پلان کې شته ښه مطلب چې په پلان کې هغه بالته شته دی پلان کې شته کوم دی په پلان کې دې پلان کې نشته چې ورته دلته رسم کړی نه ده استاده ښه مهم همدا ده چې په دې کې رسم شي بیا صحیح شو نو چې موږ دغه حصې نه لرو ورته چې که دا حصې نه دا به هم نه وي که نه دا لاندې حصه به هم نه وي ارتفاع خو به همدومره وي لکه فکر ګورئ زموږ ارتفاع د تعمیر چې د سنګکارۍ نه بره 2 مترونه وي د سنګکارۍ سره سنګکارۍ نه بره 2 متره 15 نه وي نو زه ورته دې خاطر وایم چې دغه حصه دې هم بیا پاکه شي ځکه سنګکارۍ چې بر شو نو باید پاکه وي ښه ځکه چې موږ هلته چې دی اوس درته وایم چې تفاوت چې موږ باید وباسو موږ دلته مخې ته پیک لرو پیک دغه پیک دی که نه یا دا دوم منزل چې دا زموږ د پیک شاته وي که نه پیک یې مخې ته وي نو چې پیک زموږ څومره ارتفاع ولري هماغومره ارتفاع به د دوم منزل نه کټ کوو صحیح دی یعنې هماغومره ځای به موږ چې دی نه ښایو یعنې مطلب دا چې هغه موږ ته نه ښکاري چې پیک شاته شو خو بس نه ښکاري موږ پوه شوې په دې باندې نو ګوره ګمان وکړئ چې موږ دغه حصې پورې رسم کړل خو زه ورته وایم چې دا نه دي دا کړکۍ دا هم تر روشندانه پورې نه ښکاري صحیح دی دا خو زموږ سطحه د ځمکې شوله نو که دا روشندان چېرته 40 سانتي نو زموږ کم از کم دا پیک ارتفاع هم 40 سانتي به یا 50 سانتي یا 60 سانتي صحیح دی که نه نو دې خاطر باید څه شی وکړو دغه نه دي دا کړکیګانې چې هم چې کوم ځای نه ښکاري باید هغه لرې کړو دلته صحیح څنګه لرې کړو داسې به وکړو چې صحیح شوه د پیک اندازه دې باندې بیلو اوسه د پیک اندازه چې څومره ده د لاندې حصې د تعمیر د پیک موږ اندازه ختمو کم کوي یعنې موږ هلته ګمان کوو چې دغه حصه چې زموږ ده نه ښکاري موږ ته که نه د پیک مخې نیول ده نو دې خاطر ورته ایچ ټي آر ډبل انټر نو اوس ورته وایي چې دا داسې ټریم شي صحیح دی که نه کوم شی چې ټریم کېږي او ټریم که ټریم نه شو بیا ورسره وګورو صحیح شو چې ټریم نشته څه انتخاب کړئ
صحیح که نه دلته چې دا انتخابونه ډیلیټ ورته نه بیا بېرته خپله ریپیټ چې ریپیټ انتخاب کړه خپله داسې دا مو واخیسته صحیح فکر کړه تر دې چې پورې موږ دا صرف نو چې کومه نقطه کې زموږ دوم تعمیر یعنې د اول منزل بره چې کوم تعمیر یې کنه اول منزل کې خو همداسې نه چې مکمل وي یا به دې پای نه شروع شو یا به دغه پای نه شروع شو به دې بلې نه شروع شو به دې هر پای نه چې شروع شو یعنې څومره اندازه باندې چې صحیح ده که نه د همغې په اندازه به موږ د کنسټرکشن لاین رسمو د همغې په اندازه به هغه نومال ته ځای په ځای کوو داسې به نه چې اوس زموږ مطلب چې دوم منزل په دغه وسط نه شروع ده که نه مطلب په وسط کې دی داسې چې دا دوم منزل واخلو په دې کونج کې م لګولی یا به دې بل کونج کې م لګولی یا به کوم بل ځای کې م لګولی داسې خو به نه وي که نه یعنې چې زموږ تعمیر څومره وي او د اول منزل نه څومره تفاوت لري د ښي طرف نه او چپ طرف نه همغومره اندازه موږ په نما باندې لګوو یعنې که د چپ طرف نه 2 متره فاصله ولري نو په نما کې به هم د دوم منزل نما 2 متره فاصله لري او که په اول منزل کې په د ښي طرف نه 15 متره فاصله لري په نما کې به هم 15 متره د ښي طرف فاصله لري صحیح شو چې کله دا کار نه وشو بس ټول خلاص شو نو کاپي او که موو که هر چا مو خوښ و نو ما ویل چې په همغه نقطه کې بېرته ځای په ځای کوئ صحیح ده اوس ګورئ اوس داسې نه چې دلته ځای په ځای کوي اوس به د پیک په سر ځای په ځای کوو که نه ځکه چې موږ د پیک ارتفاع دی نه منفي کړې ده پوه شو پرې باندې عین بس خبره ده اوس که چېرته موږ دا د ګورې دلته موږ زینې لرو دوم منزل ته که نه زینې نه لرو خو خیر په نور ټولو کې شته تا نور ارکان تعمیرونه هغه کې شته صرف دغه کې باندې خو ګمان وکړئ چې که دې باندې زموږ زینه یا په دې باندې یا په دې هر نقطه کې زموږ زینه یې صحیح ده نو زینه خو زموږ درې منزل ته به اخري چت ته مخکې نه ځکه چې موږ لار ولرو چې هر نقطه کې په همغه نقطه کې به تاسو هلته هغه هم رسموئ بمبوټی چې ورته وایي صحیح شو د زینو په سر باندې اوس مثلا بعضې اوس فکر وکړئ چې دغه حصه کې خو زموږ چې کړکۍ دي او دا فکر وکړئ دلته دروازه ده دا دروازه هم دلته دی دا خو زموږ بې تفاوته رسم کړو که نه نو که چېرته کټاره ولرو نو کټاره به ورته څنګه کوو نو فکر وکړئ د دې ایسې نه زه کټار لرم دلته که نه نو چې کټاره لرم دلته ورته وایم چې او کټارې نور هغه نه دی دلته اندازه دې په کومه چې په کوم واحد دي ورته چې 90 سانتي شاید زموږ د کټارې ارتفاع ده که نه او ورته وایم چې سی پي کاپي دپاره ورته وایم 40 سانتي کاپي شي کاپي شو صحیح شو بیا ورته وایم چې سی پي کاپي دپاره دا ټول بیا زه انتخابوم سر نه کاپي کوم بیا ورته وایم دې نقطې ته دی امام ترتیب ته راخیر په انتخاب کوئ صحیح ده دا اوس که بر کوم ډیزاین لري هغه ورته تاسو انتخاب کړئ لکه مثلا ورته وایو چې په ترتیب باندې په ټولو باندې به دا کولی شئ چې ولګوئ صحیح شوه نو بیا ورته وایو چې یاره موږ د دې نقطې داسې یو لاین تېر شوی دی دا لاین نه دی مطلب هغه نقطه چې تاسو دې کې ډیزاین کوئ صحیح دی تر دې چې بروم چې رسم وکړه لکه چېرته کټاره ستاسو مقیاس لوی وي او صحیح مطلب دا هره میله باید صحیح وښودل شي په 2 خطو وښودل شي که مو مقیاس وړوکی مجبوره سي په 1 خط باندې وښایي ځکه چې میله 1 خط صحیح شوه او که چېرته تاسو مقیاس پورې ده او بل دا چې دې دپاره تاسو بس ډیزاین جوړوئ ته لاین او اروډیشن استفاده وکړئ ګل شکل جوړ کړئ هر منځ کې ویې ولګوئ صحیح ده مطلب یې دا چې دغه کټاره چې دغسې لیکي ټولو مخې ته صحیح دی او په کټاره کې به داسې نه چې بیا دا پناه کړي نه کوم خط دی چې دلته په کوم خط باندې راځي هغه څه پناه ده
لکه مطلب کوم ملي چې مخکې ته خو د ملي سره ځای نه ښکاري موږ هغه واسې نه ښکاري چې کوم ځای ښکاري هغه ښکاري صحیح شو کټر چې دې ته چې خطر هیڅ ورکوي شیشه پکې لګوي نه کټر د رنګ لپاره د دیوال د رنګ لپاره اوس ته دیوال خبرې ما دیوال د رنګ لپاره ها نو خو دیوال مخکې نه رنګوي کنه بیا کټر لګوي صحیح شو خیر په دې کې کټاره کې د سیراوتی منوتی بیا هغه خو کټاره کوم د کوټو نو دي هغه د کې زخم خودل کېږي زخم مطلب زیات خودل کېږي نو کټاره بس د سن د پیک په شان د خاصه په تاسو ته بل شي ورته نه مثلا کټاره هغه شي خودل کېږي درې موږ ګور کنه کټاره راغله د نو دي هغه یو لاین خودل کېږي دنه خو څنګه زخم خبر په دې مونږ چې د ځای دنه لکه زخم دي کنه لکه کمزوري لري دا چې پوه شي په دې باندې دا چی شي دوه منځ لا کوم څه درې منځ لا منځ تاسو صرف خبر دا کوي دا د پیک ارتفاع د متفاوت د منظر کې هغه فرق کوي پلان د دوه منزل کنه مثلا بیا چې دوه منزل د هغه نمونه جوړ کړو په دې اول منزل باندې هغه کوم نقطې نشو کړی یو څه پرم ورته خلاص کړل دا به یاد وته د ته ویلې چې اول منزل چې د دوم منزل چې د اول منزل بار سمري فکر به دا ګوري دا اول منزل دی صحیح ده کنه دا دوه منزل څنګه جوړ صحیح ده دا د تشریح کنه شروع شوی خو ګورې دا تفاوت خو موږ ته معلومې دي ترې پورې څومره فاصله ده انته چې کله موږ په نمک لګو نو مخ دې هم سم مکمل 10 متر لګا رسم کړی کنه تعمیر 10 متر لګا دوه منزل چې 8 متر نه 8 متر په دې معنی چې اتیا سم دې غو تفاوت د فکر په 2 متر یو 2 متر شل دې تفاوت ده نو بل تا به چې د په معلومات کې هم یو طرف ته تفاوت هغه پرې دې بل طرف ته تفاوت هغه پرې په مغز کې لګا چې یو طرف تفاوت پیدا کړو نو مې ته ولګول دا په دې معنی چې د دوه منزل په اساس او صحیح ونه بلاره خو تفاوت خپل پیدا ای پوښه پرې باندې قطع کار کو دا بس نشو چې نه کوه مقصد وخت نشته لکه خپل درس ورته استاد دا د اول منزل اول منزل مکمل بیا دویم منزل نیمه نه بیا چې ته بل نه وایي خاص هم جوړي وای دا اوس ګوره دا یو اسانه کار ته کوم دا فکر کې دا غیسه باندې یو بل تعمیر کړی زما دوه تعمیر زما مثلا لرم د پرسې شو سانتي باندې کنه چې به وښو یو کوټه کې واځي ها ستاسو خو خپل کوم د سیمه صحیح شو کله چې چټه کنه د نوم مونږ به جوړو د نوم چې خبر بیا ورته لاندې ایکسل کنسټرکشن لاین د لپاره سری په منځ کې تر اخره دا دوه منزله کنه دغه کار ما 2 متر نه مکمل فاصله دلته چې شي کنه ما سیو کنه کې رسموي بیا ګومانو کې رسم وکړه کنه کې صحیح شو دا ټول رسم شو نو بیا ورته وایي
یو اخیر نقطه به هم وخوره چې بیا نه غلط شي. دا بیرته پاک کړو، دا بل به چی کړو؟ ایکسپلود کړو. دا به بیرته پاک کړو. اوس ورته وایو ګورئ چې دا د دې په کومه حصه کې قرار دی، دغه د وسط چې دی دغه صرف دغه وسطه پورې ده که نه؟ تعمیر چې لکه دا دوه منزل چې ما رسم کړه کله، نو دا دې خو اضافي ځای دا پکې نشته. صرف دلته څلور طاقت دی، څلور طاقت دی، خو باقي د ورود لارې هم دلته بندو بدلته ورته دلته هېڅ دروازه مروازه نشته، سیده هغه دی لکه دلته هم حال دی که نه، بس د ځینې نه صرف هغه لاره ده. نو چې دا کله موږ ځای په ځای کوو ورته به ووایو چې ام د موو یا کاپي هر څه چې غواړئ بس چېرته چې دا نقطه کې موږ باید کاپي کړو دلته خو موږ صحیح بیا ورته ریموف کوئ بېرته. بیا به صحیح شو. خو پیک مې دې چین لري بس ګډوډ مزهدار مخکې لږ ګډوډ صحیح شو. استاد که دا کټارې د اشعار مخکې راشي که نه تغیرات هم راځي؟ نه مه وایه چې کټاره ګوره صرف چې میلې شاته کوم ځای دی اوس هغه به ښکاري نه ښکاري. لکه مثلا میله چې دا په دې وسط باندې راغله تاسو به نه چې بیا تاسو به دا وسط چې دی ښایي یا به دا میله به دې ځای لرې کوئ نه د مخ ته چې کوم شی راغی د میلې مخ ته لکه دغه میله دلته هم ده که نه. تاسو یاره خو په داسې نه چې لیسم ورته فکر کار نه کوي د شي زده کوه به ورته پام کېږي چېرته مخکې ځای نه که مثلا تعمیرونه خو ډېر ګورې څنګه مې دي لیدلي دا څوم صنف کې هسې دوم صنف کې ناست یې تاسو درېیم ته لاړو سره ښه درېیم ته لاړلې تاسو چې کار نه دی کړی څنګه وکړو سره صحیح ده، زه اوس تاسو ته نه خبره نه ده. ګورې اوس مثلا دغه څنګه دغه بس دغه کټر زما هم دغسې ښکاري خلاص. نور انډیک تفاوت داسې نه راځي چې د دې شاته به څنګه یا د دې مخې ته به څنګه صحیح ده. ځکه چې موږ کټاره کې اکثره ډیزاین لرو کوم ډیزاین که شیشه ولرئ صحیح ده شیشه یې کوي چې شیشه کاري کوي دا په دې باندې بیا به شاته نه ښکاري د دې کټارې شا به هم نه ښکاري صحیح شو. او کې نو باقي ښکاري صرف دغه ډیزاین دی اوس دغه موږ دا د دې شاته نه ښکاري دا د دې شاته نه ښکاري صحیح او د جامو په شو چې تېر شوی دی. نو که دا چېرته ډیزاین ولري مثلا زه ورته وایم چې داسې یو لکه فکر په کټاره کې ډیزاین دی که نه فکر داسې چېرته یو ډیزاین دا پرېمن به دغه ډیزاین شته دی کې که چېرته شیشه کاري او پوهېږي چې مخ ته معنی ده بس معنی شاته چې دی هغه درې کوی دی بیا به نه وي صحیح داسې نه چې اوس مثلا زه ورته دغه زما شیشه ده که نه لکه دغه دی چې ما صرف ډیزاین کړه دا شیشه ده څنګه شیشه ده زه ورته وایم چې ښه دا یې صحیح اضافه شوې ده که نه دغه یې تر دې پورې ما ډیزاین کړی دا شیشه ده دا چې شیشه ده د لاندې د شاته کړکۍ ختمه ده دا به داسې نه وي بیا صحیح شو. دلته موږ چې دا شیشې ښایو بیا دې خو د بېرته شیشه نشته په دې خو ته ښکاري دلته شیشه نشته ښکاري صحیح کوم ځای کې چې زموږ مخ ته معنی بس شاته ځای به ترې نه ښکاري هغه لرې کوئ او چې معنی هېڅ خبره نشته صحیح شوه بس نور